بسم الله الرحمن الرحيم. سورة البقرة ونسم آيات أو كصيب من السماء فيه ظلمات ورعد وبرق يجعلون أصابعهم في آذانهم من الصواعق حذر الموت والله محيط بالكافرين. ترجمه: یا د هغوی مثال داسې دی لکه د سخت باران وریځې چې په اسمان کې تیارې رعد او برق پکې وي. دوی منافقین د مرګ له ویرې خپل ګوتې په غوږونو کې ننباسي چې د برېښنا د غږ نه ځان وژغوري، خو الله په هر حال کې د کافرانو احاطه کړې ده، هغوی یې له واکه نشي وتلی. الله سبحانه وتعالی دې آیات کې د منافقینو حالت د یوه طوفاني باران سره تشبیه کوي. صیب ډېر سخت باران، ظلمات د شپې یا طوفان تیاره لکه د منافق زړه، رعد د ګواښ او ویرې غږ، د اسلام سخت حکمونه چې منافق ته درانه ښکاري، برق د حق ښکاره کېدل، کله حق نه ښکاره کېږي، منافق د برق په شان لږ رڼا ویني خو ثابته نه وي. اصابعهم فی آذانهم، منافق کله د حق وینا اوري ځان بندوي، غوږونه بندوي، ځان پټوي. حذر الموت، له حق څخه داسې تښتي لکه څوک چې د مرګ له غږه تښتي. والله محیط بالکافرین، هیڅ چیرې نشي تښتېدلی، الله په هر حالت کې محاصره کړي دي. د دې آیات ځینې مهمې فایدې هغه دا دي: اول، منافقین له حق څخه تښتي، د زړه نور یې کم وي، رڼا ګوري خو عمل نه پرې کوي. دوهم، د دین خبرې ډېرې سختې ورته ښکاري چې د مؤمن لپاره یې رڼا ده، د منافق لپاره یې ویره ده. دریم، له الله هیڅوک نشي پټېدلی، الله د هر چا په نیت او زړه ښه پوهېږي. څلورم، حق ته غوږ نیول د رڼا لامل دی، څوک چې غوږ بند کړي په تیارې کې پاتې کېږي. پنځم، تش ایمان ګټه نه کوي، یوازې ژبني دعوې نه بلکې عمل او اخلاص مهم دی. شپږم، دا مثال موږ ته خبرداری دی چې ایمان باید مضبوط کړو، د منافقت نښې د ځان څخه لرې کړو.